په هیواد کې د بطریو د تولید دا فابریکه هره ورځ په اوسط ډول 200 بېلابېلې بطرۍ تولیدوي چې اوس مهال بازار تر بل هر وخت ښه شوی دی. به این قسمت ما همین سلاح بطری خود میبینیم که لفتراید نباشه و اینا را آماده میکنیم که بره و زیر خط تولید. همین قدر کار داره و وارد دستگاه. دا فابریکه د کابل په صنعتي پارک کې د شاوخوا 18 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې اوس مهال 14 ډوله بطرۍ تولیدوي. دغه پلیټونه چې کله هلته واچول شو قطع شول، دا اوس ګوره دا پاس دلته خیره غوندې لري او د بغلونو کې هم خیره لري، لاندې هم لري. نو دا اوس راوړو موږ دې ماشین ته اچوو، دې ماشین نه بیرته دا پاک سوتره بیرته راوباسو او بیا هغه نه بعد اخلو د هغه کې لګو، دا شاته د پلیټونو کې لګو، پلاستیک دې نه تاوو، دا بیا ځي د نه بیټریو کې استعمالیږي. د پیمان د بطریو د تولید فابریکې مسؤلین وایي دا دویم ځل دی چې تولید بازار ته وړاندې کیږي. په وینا یې د سیمې په سطحه له پاکستان وروسته یوازې همدا کارخانه ده چې تازه یې د ډوبلر یا وچو بطریو تولید ته مخه کړې ده. چې ټوبلر به تولید کو، چې ټوبلر په دې منطقه کې اول ځل دپاره ایران لا نه دی تولید کړی په دې کیفیت باندې، د پاکستان هم چې دی تولید کړی دی، لیکن لږ فرق لري زموږ سره. په افغانستان کې د اول ځل لپاره ټوبلر موږ تولید کو او 2 هفتې شاوخوا 10 ورځې کېږي چې موږ الحمدلله د هغې تولید شروع کړی دی او انشاءالله ځکه په هغې کې 92 ساعته صرف د هغې په دغه کې پروسس کې تېرېږي، یوه هفته وروسته یعنې موږ بازار ته هغه وښکلی شو. نو الحمدلله موږ د انچل نه شروع کړی دی، انچل نه شروع دی، د انچل نه ان اسچل، همدارنګه ان 50 ان اس 50 او ان 80 ان اس 80 او همدارنګه 100 یو نیم 100 200. په دې ټولو کې موږ هغه چې د سټنډر او غیر سټنډر دا ټول موږ تولید کړي دي. د مسؤلینو په خبره دغه فابریکه د شاوخوا 18 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې چې شاوخوا 180 نفره په مستقیم ډول پکې په کار مصروف دي. تقریبا څومره چې ما د مالکانو نه اورېدلې ده د 15 او د 18 میلیونو ډالر ترمنځه په دې باندې 15 نه کمه نه ده او د 18 نه زیاته نه ده، دومره سرمایه ګزاري پې شوې ده. یو کال شوی ماشاءالله تاسو هنګر یې وکتلې چې هر یو هنګر چې دی د 4 جریبو نه کم نه دی، هر هنګر د 4 جریبو نه کم نه دی او ټول مکمله ساحه د شرکت چې ده هغه چې د 21 جربه ده، تقریبا څه د پاسه 20 جربه یعنی 21 جربه مکمله ساحه د شرکت ده. د دې کارخانې کارګر خوښ دي چې په کور دننه ورته کاري فرصتونه برابر دي. دوی همدا راز ویل که دغه ډول کارخانې زیاتې شي نو له یوې خوا به خلکو ته کاري زمینې برابرې شي او ترڅنګ به یې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. ما زیاد افتخار میکنیم، خوشبختی هستیم که در کشور خود زندگی میکنیم، با کشور خود خدمت میکنیم، کار میکنیم و از شرکت هم راضی هستیم که ما را در کار گرفتن، ماش به وقت میتن، مشکلات ما را حل میکنن. ما زیاد راضی هستیم. په خپل خاوره کې په خپل وطن کې په داسې برخو کې په داسې صنعتي خاورو کې چې موږ اخته یو کنه په دې کې موږ ډېر خوشاله یو، ډېر راضي یو د دې نه او د دې لمن دی چې په زموږ په ملک کې زموږ په وطن کې دغه زموږ ملي تجار نور بنیادی کارونه وکړي او نور فابریکې تاسیس کړي تر څو زموږ ځوانان زموږ کارګر ټول سره مصروف شي. زه کار نه الحمدلله ډېر راضي یم او د مسؤلینو رویه ما سره نه بلکې ټولو کارګرو سره ټولو همکارانو سره ډېره ښه ده او خوشحاله په دې چې خپل وطن کې کار کوو. د دغه وطني تولید ټوله پروسه په کور دننه ترسره کیږي او یوازې خام مواد ورته له خارج راوړل کیږي. اوس مهال په دغه فابریکه کې 14 ډوله وچې او تیزاب لرونکي بطرۍ تولیدیږي.